محترم مرګري پوښتنه کړې ده سپي ساتل په کور کې جایز دي کنه که جایز وي نو کوم قسم سپي محترم مرګري سپي ساتل په کورونو کې دي نه ممانعت راغله دا جایز نه ده کم کور کې چې سپي وي یا عکس لګیدلې وي هغه کور ته فرشتي نه داخليږي یعنی د رحمت فرشتي الته نه سراتلې او ناراضي البته کدا سپي وي چې د غلو نه ډاریږي غل ډیر وي د غلو د بچ کېدو د پاره د ځان د حفاظت د پاره یا میږي دي دغه د حفاظت د پاره د سپي ساتي یا دا سه سپي د چې هغه د ښکار د پاره د ښکار په باندې کوي او تعلیمي ور کړی وي یا دا سه سپي د چې هغه کخت فصل په باندې ساتي نو بیا دغه سپي ساتل سي دا جایز دي پرته لدينا سپي ساتل دا جایز نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای څوک چې سپي ساتي ښکار د پاره نه وي او یا د کور د حفاظت د پاره نه او یا د فصل د ساتلو د پاره نه وي نو هر ورځ د عمل نامې نه یو قرات ثواب کمیږي یو قرات ثواب روزانه د عمل نامې نه دا کمیږي نو لہذا مطلق سپي ساتل چې هغه د غدري قسم نه وي نو دا جایز نه ده ممانعت لدین راغله ترمذی شریف دا حدیث رقم دا 109 همدارنګه فتاوا هندیه 5 جلد صفحه 301 همدارنګه بخاری شریف دا 5 جلد صفحه 4002 او بل ځکه اتلسم جلد رقم د حدیث 4002 یا 4003 دا د حدیث رقم ده